اسلامی سیاست د ورورګلوۍ پر روح ولاړ دی، د یووالي پر روح ولاړ دی. انما المؤمنون اخوة سیاست دی، دا د مسلمان سیاست دی چې اتفاق به وي، اتحاد به وي، ورورګلوي به وي، ورونو سره متحد سي، الله به مو وساتي. د طاعون په مرض باندې خوښ سي، خو په بې اتفاقي مه خوښېږي. طاعون مرض هر مرض چې دی، هر د وبا مرض د ځان دپاره خوښ کوي، خو اختلاف مه خوښوئ. اختلاف تر ټولو مرضو بد مرض دی. دا یو فتنه ده. دا که مجاهدین یاست، که عام مسلمانان یاست، بلکې د دنیا ټول مسلمانان دې ته ضرورت لري چې اتحاد وکړي، اتفاق وکړي. که دغه اتفاق و اتحاد یې نه وي، دا زورور چې دي، دا طاقتور چې په دنیا کې ځانو دپاره د فرعون سیاست خوښ کړی دی، یو په یو به مخري، یو په یو به مخري، ختموي به مو. ټول مسلمانان دې سره متحد شي. د افغانستان مسلمانان نور پرېږدئ دا اختلافونه، دا تفرقې پرېږدئ. دا اسلامي نظام دی. زه د یو عام مسلمان په حیث درته وایم، دا نظام تقویه کوي. په دې نظام کې به ستاسو د ټولو عزت خوندي، ځکه پر عدالت د خدای سره مو دا وعده کړې ده چې عدالت به راولو، د الله سره مو دا وعده ده چې شریعت به راولو، انصاف به راولو، چې په وسه مو وشي. خدا نه سو راوستی چې ګرد سره متحد نه سو.